دوستان سلام، ورځ مو په خیر. هیله مند یم چې تاسو خوشحاله وایاست. له سهار څخه پنځه شپږ میسیجونه او څو زنګونه راغلي چې ځینې خلک پر دې باندې کوشش کوي چې دا ثابته کړي چې پښتانه د یهودو هغه 11 ورک سوی ورور دی چې په کنعان کې هغه ورک سوی و او بیا دوی وایي چې دا کیدای شي داسې راغلی. زما مسلک ژبپوهنه ده او د ژبپوهنې په رڼا کې زما د ماسترۍ تیزیس یا تخصص په تاریخي ژبپوهنه کې و. تاریخي ژبپوهنه دا تثبیتوي چې د یوې ژبې ریښه چې ده، یوه ژبه له کومه ځایه راشروع کېږي او په اتنیکي توګه د یو قوم هغه اصلیت معلوموي. په دې موضوع باندې په نړۍ کې ډېر زیات کارونه شوي دي چې پښتانه څوک دي. د پښتانه د تثبیت دپاره حتی د پښتنو ډي ان اې شوې ده او دا تثبیت شوی دی چې پښتانه لرغوني اریایان دي، او څوک چې په دې کې شک لري هغه به یا به په عقلانیت کې شکي یا به معقولیت نه لري. تازه په تازه چې د پښتنو د بني اسرائیل کېدو دپاره خبرې کېږي، دا یو سیاسي لوبه ده. په دې معنا سیاسي لوبه ده چې اسرائیل یو ځل بیا په داسې یو جنګي محاذ پسې ګرځي، په داسې یو مځکه پسې ګرځي چې هلته جنګ جوړ کړي، او د هغه لپاره یې زما په فکر چې دا ځل افغانستان ته زما شاته ډېر زیات کتابونه د نړیوالې ژبپوهنې پراته دي. دا کتاب زبانهای مردم جهان، دا میشل مالرب چې ډېر مشهور د غرب لیکوال دی، هغه لیکلی دی او د نړۍ ټولې ژبې او قومونه یې معرفي کړي دي چې په هغه کې په دا کتاب کې دا تثبیت شوې ده په دلایلو سره چې دا پښتانه قوم لرغونی اریایي قوم دی چې د پامیر یا د باختر یا د بخدي په تمدن کې دوی ژوند کوي. د دې څخه وروسته د کاناډا د مشهور پوهنتون بل استاد کینت کاتسنر دی. کینت کاتسنر زبانهای جهان یا ورلډز لینګویج، دا کتاب د کینت کاتسنر دا تثبیت کړی ده په دلایلو سره چې پښتو اریایي ژبه ده. نه یوازې دا چې د ژبې له لحاظ څخه دا تثبیت شوی ده، بلکې د اریایي اقوامو کوم خاصیتونه چې اریایانو درلودل هغه ټوله په پښتانه کې موجود دي. بل کتاب چې په دې اړه کې ډېر مشهوره دی هغه تاریخ تلفظ و صرف پښتو دی چې دا څلورو غربیانو چې هغه مستشرقین دي، ډارمستیټر دی، ګایګر دی، مورګنسټیرن دی او بنوینست دی. دوی څلورو سره دا تثبیت کړې ده چې پښتو د تلفظي لحاظه، د شکلي لحاظه، د خبرو د ویلو د طرزه، د پښتانه د فولکلور له لحاظه پښتو یو اریایي ژبه ده. د دې سربیره ارواښاد پوهاند علامه حبیبي د پښتو ادبیاتو تاریخ په لمټو کې مکمل نقطه په نقطه تقریبا 100 نړیوال کتابونه پر دغه کتاب باندې کتلي دي او دا یې په ثبوت رسولی ده چې پښتانه اریایان دي. په ریګویدا کې د 10 ټبرونو د جنګ کیسه په دې کتاب کې شته چې لومړی ټبر پکښې کې بختون یا پښتون یا هغه قوم دی چې اوس د پښتانه په نامه یادېږي. د دې سربیره ارواښاد دوست شینواري د افغانستان ژبې او توکمونه د ډېرو مستدللو کتابونو په رڼا کې دا تثبیت کړې ده چې پښتانه اریایان دي او دا یې هم له ژبپوهنیز اړخه په ثبوت رسولی ده او هم یې له تاریخي او اتنیکي اړخه. په دغو سربیره دلته لسګونه نور داسې کتابونه زه لرم چې دا په ثبوت رسوي چې پښتانه اریایان دي، پښتانه بني اسرائیل نه دي. زما د پی ایچ ډي کوم پروپوزل یا ډیزرټیشن چې ما اماده کړی دی او په فرانسه کې هم قبول شوی دی او زه به انشاءالله د مې په میاشت کې خپل دغه ډیزرټیشن شروع کړم. هغه پر همدغه موضوع دی چې زه په دې پسې ګرځم چې نړۍ ته دا ثابته کړم او دا پیدا کړم د ژبپوهنیز اړخه څخه چې پښتانه رښتیا څوک دي. تر اوسه چې ما کوم مطالعات کړي دي پر خپل ډیزرټیشن او په کوم دغه باندې چې ما دا 2 ټوکه کتاب هغه تاریخي ژبپوهنه ده او دا ټولې د نړۍ ژبې پکښې مطالعه شوي. ما په دې کې دا په ثبوت رسولی ده د دغو کتابونو په استناد، د نړیوال نور ژبپوهنیز په استناد چې دلته ټول پراته دي. دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې دا د زیار صاحب یو بل مشهور اثر دی. په دې ټول په استناد سره دا ما په ثبوت رسولی ده چې پښتو ژبه یو اریایي ژبه ده او پښتانه اریایان دي چې زما د پی ایچ ډي ډیزرټیشن به انشاءالله
د هغه مرتدو او ایتیستانو چې اوس د دې کوښښ کوي چې پښتانه د یو څو زرو ډالرو په مقابل کې پر اسرائیلو خرڅ کړي، دا د هغو دپاره تر ټولو کره دلایل او ثبوتونه دي چې اکاډمیسونانو، پوهاندانو او پروفیسرانو په ثبوت رسولي ده. په دې کې شک مه درته پیدا کوئ، په دې کې شک نشته، دا خبره خلاصه ده. پښتانه سوچه آریایي اقوام دي، له فلکلوریک لحاظه، له ژبني لحاظه او له تاریخي لحاظه. تر بیا پورې چې زه وکولی شم چې ټوله خبرې مې مستندې او مستدللې تاسو ته وړاندې کړم د سوکاله، سرلوړي او لوی افغانستان په هیله. ولې یوه خبره چې باید د یاد مې ونه وځي، په خبرو کې راڅخه پاتې شوه، هغه دا ده که زه اسرائیل یم، که زه یهود یم، که هر شی یم، اوس دغه پښتون یم، اوس مې تر وجود وینه بهېږي، د هغه وینې بهولو دپاره که کوم دلایلو شی لري را وړاندې شئ. ولې په دې پسې مه ګرځئ چې ودرېږي بیا ثابت کړو چې موږ بني اسرائیل یو. موږ بني اسرائیل نه یو، موږ د دغې خاورې یو، آریان نژاده یو، ډي ان اې مساوی ده، هر څه تثبیت دي او دا اثارو دا تثبیت کړې ده چې ژبه مو له هره لحاظه په هندو آریایي ژبو کې ده، آریایي ژبه ده، له اوستا سانسکریت سره یو ځای د اریکي ژبې څخه راوتلې ده. نو د دې کوښښ مه کوئ چې د څو سوو یا د څو زرو ډالرو په مقابل کې د اسرائیلو دپاره د دې کمپاینونه وکړئ چې پښتانه او د اسرائیل. دا یو اشتباه فکر ده. موږ نه دریان یو، نه اسرائیل یو او نه یهود یو. موږ سوچه آریایي اقوام یو، دلته اوسېدلو، دلته اوسېږو او دلته به اوسو. سرلوړي، اباد او سوکاله اوسئ.